السلام علیکم. د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بشري حقونو څار سازمان وایي طالبانو د بیان پر ازادۍ او رسنیو سخت بندیزونه لګولي دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د کنټرول ترلاسه کولو وروسته د بیان پر ازادۍ او رسنیو پراخ بندیزونه لګولي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د دې سازمان په یوه اعلامیه کې چې د یاد سازمان لپاره د اسیا اړوند مشر پیټر شا ګوسمین له قوله ویل سوي دي، د طالبانو له هغو ژمنو سره چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکوي، د دوی نوي اصول په هیواد کې د رسنیو ازادي مخه ډب کوي. اغلې ګوسمین زیاته کړې ده د طالبانو مقررات دومره پراخ دي چې خبریالان د زنداني کېدو له ډاره ځان پخپله سانسوروي. د یاد سازمان په اعلامیه کې ویل سوي دي دوی د رسنیو په هکله د طالبانو د دې نویو مقرراتو یوه کاپي لیدلې ده چې د ځینو نورو مواردو ترڅنګ پکې ویل سوي دي رسنۍ باید ناتایید سوي خبرونه خپاره نه کړي، داسې رپورټونه خپاره نه کړي چې مواد یې چارواکو نه وي تایید کړي، او یا داسې مواد خپاره نه کړي چې د خلکو پر رویه اغېز وکړي. د اعلامیې له مخې له خبري شبکو غوښتل سوي دي چې له خپرولو مخکې له مقرراتو سره سم تفصیلي رپورټونه چمتو کړي.